په یو کلي کې یو نوجوان اوسېدو چې د به په لاس کې د اور انګار ګرځولو او لاس پې ورله نه سوځولو، هېڅ څه به مو ته د تود انګار نه ویلې. یو ځل ځینې یو کس تپوس وکړي، وایي ته په دې لاس کې دا انګار ګرځې، دومره تود انګار ګرځې او تا ته دا هېڅ هم نه وي، ستا دا لاس نه سوځي، دا څه وجه ده؟ تا د دې څه ټریننګ کړی دی او که څه وجه ده چې ستا دا لاس په دې انګار سره نه سوځي؟ دغې کس ورته وویلې ټریننګ میننګ نشته دی، د دې یو بیله وجه ده. دغه کارګزاري چې ورته بیا بیان کا، عجیبه کارګزاري ورته بیان کا. دغه کس ورته وویلې ما ته الله تعالی ډېر زیات مال حال راکړو، ډېر زیات دولت راته راکړو. زه یو ځل په یوې لارې باندې تېرېدم، نو په لاره کې په یو جینۍ باندې زما نظر پرېوتو. دغه جینۍ ته الله تعالی ډېر زیات حسن ورکړو، ډېره حسینه الله تعالی پیدا کړې وه. دغه جینۍ سره زما ډېر زیات مینه او محبت پیدا شو. ما غوښتل زړه چې دې سره به زه کله میلاو شم، دې سره به کله زه ملاقات وکړم، خو لیکن څه صورت د ملاقات نه جوړېدو. وخت تېرېږي په دې کې زموږ په کلي کې قحط شروع شو، قحط سالي شوه، هر طرف ته غله ختمه شوه، رزق ختم شو. خو ما سره خو ډېر زیات مال حالو، ما سره ډېر زیات دولت و. وایي ما اعلان وکړو په کلي کې چې کومو کسانو ته د رزق څه مسله وي، د چا چې خوراک پکاري زما کور ته دې راشي، زه به په ټولو خلکو باندې خوراک تقسیموم. وایي دې کې په سبا باندې ډېر زیات خلک رالل. وی داسې کتار لګېدلو، په کتار کې به خلکو له یو کس ته خوراک ورکولو. په دغه کتار چې لګېدلو دې کې زنانم وي او سړی وي پکې. په دغه کتار کې وایي ما دغه جینۍ صحیح کا، کومه جینۍ سره چې زما محبت پیدا شوی و، زما زړه ته د هغې محبت راکوز شوی و، هغه جینۍ وایي ما په دې کتار کې صحیح کا. وایي ما خپل غلام ته وویلې چې دغه جینۍ ته وګوره، دغه جینۍ چې ولاړه ده، وایي دا دې کتار نه را بهر کا او زما کمرې ته یې راوله. زه یې خپلې کمرې ته لاړم، هغه کمرې ته یې وایي راله دا جینۍ راوسته. دغه جینۍ چې زما کمرې ته راوسته، وایي ما ته وویلې چې ای جینۍ څنګه راغلی، څنګه دې دې خوا مخه کړې ده؟ وایي دغه جینۍ راته وویلې چې زما دوه لوریانې دي او خاوند مې وفات شوی دی او په کور کې ډېره زیاته غریبي ده، د رزق بندوبست مو نه کېږي. وایي تا اعلان کړی دی پرون، تا وی چې خوراک به تقسیمو، نو زه د خوراک دپاره راغلی ما. دغه نوجوان وایي ما ورته وویلې چې ټیک شوه، زه به ستا دا خواهش دی چې ما ته د خوراک میلو شي. وایي زه به ستا خواهش پوره کړم، ته زما خواهش پوره کړه. وایي هغې راته وي چې ستا څه خواهش دی؟ وایي ما ورته چې ما سره بدکاري وکړه، ما سره بدفعلي وکړه، په آسان الفاظو کې ما سره زنا وکړه. وایي دا ورته ما وویلې. وایي دغه جینۍ وي چې ته الله تعالی نه نه یارېږې، تا دا نه دی اورېدلي چې کومې ځمکې باندې چې زنا کولی شي، دغه ځمکه په دغه کې انسان باندې لعنت وي او ایمان ترې نه اوچت شي، ایمان ترې نه بهر شي. او دغه ځمکه الله تعالی ته جړه فریاد کوي چې الله تعالی ما ته توفیق راکړي چې زه په منځ باندې وشلېږم او دا زناکار ځان ته راکاږم. تا وایي دا نه دی اورېدلي. وایي هغې راته وي چې الله تعالی نه ویرېږه. وایي ما ورته چې هر څه وي، خو که زما خواهش پوره کړي خوراک دله در کوم، او که خواهش مې نه پوره کړي خوراک نه در کوم. یو شي سره چې د محبت پیدا شي که نه، حدیث شریف کې راځي تا لون کون کی، که ډېر ورته نصیحت وکړي بیا پې اثر نه کوي. ما ته که زنا را سره کې خوراک در کوم که نه کې را سره خوراک نه در کوم. وایي هغې راته چې مې راکو، زما خو اوس صرف دوه لوریانې دي، د هغې د خوراک دپاره زه ګرځم را ګرځم، که چېرې د دوو لوریانو په ځای زما 100 لوریان هم شي، دی که د نهارې نه مړې کېدي او بیا راته چا ستا په شانتې وي چې زنا را سره وکړه خوراک به در کوم، بیا هم ورسره زنا نه کوم. وایي دی راته وویلې او خپل کور طرف ته روانه شوه. چې څنګه د خپل کور طرف ته روانه شوه، دغلته خپل کور کې ورته د خپله لور وایي ای مورې، وایي زه پانسي برداشت کولی شم خو لږه نه شم برداشت کولی. وایي ډېره زیاته اوږې ما، د لوږې نه مې په دې خېټه کې درد دی زما عزتمندو. الله اکبر، سوچ وکړئ زما عزتمندو، دا حالت دی الله تعالی په هېڅ چا باندې نه راولي. د غریبانانو مدد کوئ، د یتیمانانو مدد کوئ. تاسو سره که چېرې غریبانان وي یا یتیمانان وي، د دوی مدد کوئ زما عزتمندو. په هغې باندې لوږې راځي، په هغې باندې دا تندې راځي، دا حالت په هغې باندې به راځي. وایي دغه لور ورته وویلې چې ای مورې، ای امي جان، زه لوږه نشم برداشت کولی، پانسي برداشت کولی شم، خو لیکن زه ډېره زیاته اوږې ما. سوچ ورته وکړئ په مور به کوم امتحان و، دغه ټایم کې په دې مور به کوم حالات، په دې زړه به یې څه حالت و زما عزتمندو. د مورې په سترګو کې اوښکې رالې، فوراً دا اودس چردا مې وکړو او 2 رکعته مونځ یې وکړو او دعا یې شروع کړه. وایي الله تعالی چې څنګه د هغه د امتحان کې پاس کوم زنا نه د محفوظ ساتلم،
دلته من دې امتحان کې پاس کې الله تعالی یا الله تعالی زموږ د رزق بندوبست او فرمایي د رزق ذمہ داری خو ته اغشته دی یا الله تعالی زما دي بچو ته د رزق بندوبست او فرمایي دا دوی چې څنګه وکا دغه د کمالدار هلک چې د ډیر زیات خوراک او پیسې درهم ارسي راواغشتل او د دې جنې کور طرف ته روان شي چې څنګه د دې جنې کور ته ورسیږي دروازه ته وډبای دغه جنې چې څنګه وروته دې ته ویلې و استاد ما د پاره ما د رزق بندوبست کړی دی استاد پاره ما ډیر زیات رزق راوړی دی او ما ځان سره دا سوچ وکړو چې الله تعالی ما ته دومره دولت را کړی دی دومره مال حال را کړی دی نو زه زنا ولې کوم زه ولې الله تعالی ځان نه ناراضه کما زه ولې د الله تعالی نافرمانی وکما وای ما مکمل توبه وستله او استاد لپاره ما رزق راوړی دی دا ډیر زیات رزق مې د راوړی دی په دې به ان شاء الله ستا یو کال مکمل گزاره وشي او دا چې تاسو سره کله ختم شي زما کور ته راځي ان شاء الله زبستا د الله تعالی د رضا لپاره مدد کوما وې دا مې چې وته څنګه ویلې حق جینې لاس اوچت کو و یا الله تعالی چې څنګه دې دلته راغلي دي که واقعي د نیتی واقعي د په حقیقت کې توبه وستي یا الله تعالی ته جهنم اور سو چې یا الله په د باندې د دنیا والا اور هم حرام کې یا الله تعالی د دنیا د اور نه هم دې په امن کې اوساته دا دوی چې راته څنګه وکا او دا جنې کور طرف ته روانه شوه زه خپل کور طرف ته روان شوم چې څنګه مو یو سوره زبات اسې وي ذهن کې دا خیال رالو چې دی جنې چې دونه تقوادار ده الله تعالی نه یریدونکې زنانه ده دی چې ماته دا دعا وکړه چې دا دعا به قبول شوي که نه ما هسې اتفاقا یو انګار راواخیستو چې ماته دا څه وایي که نه دی خو دا دعا وکړه چې الله تعالی د دنیا د اور نم دی په امن کې وساتي د باندې د دنیا اور هم حرام کړي ما وایي چې د انګار راواخیستو دومره تود انګار مې راواخیستو زما لاس ته هېڅ څه مونه ویلې ما ته هېڅ تکلیف نه را رسولو دیره بعد مې ویماوي چې وا دا خو ما ته تکلیف نه را رسېږي دا اور داسې ښکاري چې دعا د جنې قبوله شوې ده دینه بعد مې وایي په اور کې لاس کېښو اور هم راته څه نه ویلې دینه بعد نور خطرناک ځای ته وي د خښتو باټۍ ته ورغلم هغې کې مې قدمونه کېښول هغه که اور هم راته څه نه ویلې او بیا ورته مزید څه وویلې دغه هلک ته کوم چې ته تپوس کړی وي زما د الله تعالی نه پوره امید دی که چېرې د ګناهونو په وجه زه جهنم ته لاړم شم دغه اور هم به راته انشاءالله څه نه وایي دا به ماته ګلې ګلزار الله اکبر زما عزتمندو د الله تعالی نه چې څوک تقوا اختیار کړي د الله تعالی نه چې څوک یره اختیار کړي بیا ورته دنیا دا چې څونه شیزونه دي تکلیف ده شیزونه دي دا به ورته هېڅ شی نه وایي که چېرې مونږ هم الله تعالی نه تقوا اختیار کړو زما عزتمندو انشاءالله اور به راته بیا څه نه وایي او که صحیح مانو کې د الله تعالی نه زمونږه یره راله الله تعالی یره زمونږ په زړه کې راله حضرت ابراهیم علیه السلام اور څونه خطرناکو هغې ورته څه نه ویلې ورته ګلې ګلزار شو وجه څه وه په زړه کې د الله تعالی یره پرته وه حضرت اسماعیل علیه السلام د تیرې چاړې د لاندې پروت دی علالیږي نه ذبح کېږي نه ولې په زړه کې د الله تعالی یره پرته وه دغه رنګې حضرت یونس علیه السلام د مۍ په ګېډه کې د کب په خېټه کې څلوېښت ورځې تېرې کې څونه لیکن هغه به څونه تکلیف ده وه هغې کې به څونه نقصان خلکو ته رسېږي چې ژوندي په هغې کې موجود دی او څلوېښت ورځې ورته څه نه وایي وجه څه وه په زړه کې د الله تعالی یره پرته وه نو که چېرې مونږ هم د الله تعالی نه یره اختیار کړه الله تعالی نه ویرېدو د الله تعالی د رضا دپاره مونږ ګناهونو نه توبه وویسته نیک عملونه مو شروع کړل دا دنیا بیا زمونږ ده آخرت بیا زمونږ دی سمندرونه زمونږ دي هواګانې زمونږ دي نور بیا زمونږ دی هر یو شیز چې دی دا به زمونږ د مرضۍ مطابق بیا انشاءالله چلیږي د الله تعالی په حکم سره مونږ چې څه بیا غواړو هغه به د الله تعالی په حکم سره کېږي که چېرې مونږ ته باران ضرورت وي بیا به انشاءالله باران ورېږي که مونږ ته د نور ضرورت وي نور به انشاءالله بیا موجود وي که هر څه مونږ ته ضرورت وي که د هواګانو ضرورت وي انشاءالله هواګانې به بیا چلیږي خو په شرط د دې که چېرې مونږ د الله تعالی نه یره اختیار کړه الله تعالی نافرمانۍ نه مونږ ځان محفوظ وساتلو د نیک عملونو یعنې مونږ هر ټایم کې نیک عملونه شروع کړل نو انشاءالله دا هر څه بیا زمونږ دی ټیک شه کوشش وکړئ زما عزتمندو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کې مخکې پهلو کوي چې ټولو مسلمانانو ته ورسېږي او هغې ته نه بھرپور فایده واخلي او د هر قسمه ګناه نه ځان محفوظ وساتي او نیک عملونه شروع کړي ټیک شو الله رب العزت مو خوشحاله باسته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله په امان